مثال ماته وسي د شودې او مستې هر څه کوم دوکانو ته ولېږو موږ ته یو چای یو بوره یو غوړي سي هغه غوا دې غوښتې هغه مو درته راوړې ده خور دا دې غوا سلامونه ګرانو لیدونکو خدای دې وکړي جوړ روغ به یاستئ خوشحاله خو په دې یم چې هغه د خور غوښتنه الحمدلله پوره شوه یو غوا یې غوښتې وه غوا سره ماشاءالله بچی د غوا نه غټ دی او بهترینه کار وشو مبارکي هغه ورونو ته ورکوم چې چا مرسته کړي نو ما خو مخکې تاسو ته په تېره ویډیو کې ویلي وو چې د یتیم کفالت څوک کوي هغه داسې دی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي وایي لکه د شپې چې ټوله شپه تهجد کوي او ټول عمر دی روژې نیسي غټه خبر ده ګوره ډېر کمه اندازه کې مرسته ده او دا د خور غوښتنه وه د یتیمانو غوښتنه وه دا ورته پوره شوه نو دا به اوس موږ ورو ورته دروازه به ورته ټکوم دا به ورسپارو او چې در څو پورې دغه د دې غوا په ذریعه د دې بچو ته یو مړی رزق پیدا کېږي نو مکمل د تاسو پکې حصه ده الله به تاسو ته اجر درکوي نو ورځو دا ورسپارم ماشاءالله ښه اصیله غوا ده دې نه اوس نه یارېږم راځو هلته ورځو راځو ترور موږ قمر خیریه بنسټ والا یو او هغه غوا دې غوښتې هغه مو درته راوړې ده او تاسو چادري مو یا پردی هغه وکړئ انشاءالله دا به داخل ته موږ درولو صحیح ده راځو خور خور دا دې غوا صحیح شو خور خوشحاله شوې او دغه چا چې مرسته کړې خور هغې ته به انشاءالله دعا کوې صحیح ده امین ښه خور بچی هم غټ دی ورسره او انشاءالله غوا دا داسې شو لکه دوه دانې چې درته شوي صحیح ده که نه او هغه خلکو چې مرسته کړي دعا به ورته کوې او سبق کې به موږ دته دعا وکړو لمانځه کې خدای پاک دې ورسوي الله دې تاسو ته نیک او مبارکه کړي او خدای پاک دې ستا د بچو د رزق وسیله دا وګرځوي نو ورونو ډېر غټ کار دی داسې وړوکی کار نه دی فقط په دومره کمه اندازه مرسته باندې دونه خلکو زړه راستړل دا وړه خبره نه ده بیا خصوصا د یتیمانو هغه خلک چې هغه مستحق وي او د خدای در ته لاس نیولی نور هیڅوک هم سرپرست نه لري ډېره مشکله وي خو لله الحمد دا به خور اوس خوشحاله وي او وروڼه که چېرته تاسو غواړئ همدغسې کونډې یتیمان دی په سر باندې سیوری شئ نو راځئ قمر دې کاروان سره یو ځای شي د مرستې لپاره لینکونه درته شته وټساپ نمبر شته دی موږ سره یو ځای شي انشاءالله موږ به کوشش کوو نهایي کوشش به کوو چې دغسې مستحقو خلکو ته ورسیږو او دا خلک په خپلو پښو ودرو زندګي هم ډېره ګډه وډه ده دا اوس داسې باران چې بس دا ټولې سطلو کې ماشومان دا اوس هم اوبه ایستلې سره نه نه ککړ پکړ دا باندې لښتیو ته په سطلو کې اچوو اوبه هم نه وځي دا افغانانو حال خو تاسو ته معلوم دی جنګ ځپلي غم ځپلي بس داسې کور نشته چې د هغه دروازه غم ټکولی نه موږ به څه کوو د دې لپاره به د دې زخمونو مرهم جوړېږو حتی خپل تر وسې ځکه الله مو نه ملامتوي خپل تر وسې باید کومک وکړو همکاري وکړو په لوی الله مو سپارم ویډیو سره شریکه کوي السلام علیکم ورحمت الله که غواړئ چې همدا فامیل تا که وکتو همداسې نور فامیلونه په پښو ودرئ د غربت او بدبختي نه بچ کړئ چون د قمر پالیسي چې هر کس ته باید تجارت جوړ کړو په پښو ودرئ نو په دې سفر کې موږ سره یو ځای شه فقط د میاشتې $10 زموږ په دې لینک کې ځان ثبت کړه هره میاشت ورکړه تر څو پرې موږ کولی دې فامیل ته دغسې فامیل ته تجارتونه جوړ کړو او تا ته بدل کې راپور درکړو راځئ سره لاس یو ځای کړو تر څو پر افغانستان کې غربت د بنیاد نه ختم کړو